رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای که څوک د ورځې سل ځلې دغه ذکر وکړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نو دغه کلمه چې دی د ورځې سل واره ووایي نو په ثواب کې د لسو مریانو د آزادولو برابرې شي، یعنی لکه لس مریان چې دی آزاد کېدو دي ثواب الله ورکوي، او سل نیکۍ د لره لیکل کېږي او سل ګناهونه د ده څخه لرې کېږي ورته معافېږي، او په همدغه ورځ باندې تر ماښامه پورې په همدغه کلمه سره د شیطان څخه د ده حفاظت او ساتنه کېږي، او تر ده به بل چا ښه عمل په دغه ورځ باندې نه وي کړی الا دا چې داسې یو څوک وي چې هغه هم دغه کلمه تر ده زیاته ویلې وي، نو دغه کلمه چې څوک سل واره وایي تر ده به نو بیا بل چا ښه عمل په دغه ورځ کړی نه وي. تعلیم الاسلام رادیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 ركاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه متفق عليه.